لوی مشورتي جرګې نن د اسد په 19مه د 25 مادهیز پریکړه لیک په صادرولو سره د سولې لپاره د 400 خطرناکو طالب بندیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه چې د ولسمشر غني له لوري ومنل شو او د تطبیق لپاره یې ډاډ ورکړل شو. د مشورتي لوی جرګې پریکړه لیک په دویم بند کې لیکل شوی چې جرګه د سولې مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویېدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د وسلوالو طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کولو نظر تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف غني د لوی جرګې په اختتامي غونډه کې ویل افغانانو په کم وخت کې د لوی جرګې جوړول او پریکړه لیک په خپرولو سره ثابت کړه چې د هیواد اولیا ګټو لپاره اجماع لري. که هر فیصله په افغانستان کې په دې تدبیر، په دې سرعت او په دې جامعتوب باندې وسی ان شاء الله تعالی ایموږ به مخه هیڅ وخت بند نه وي. غزیات کړه اوس انتخاب د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده چې باید وربند وکړي ترڅو خلک عادي ژوند ته مخه کړي. تاسې لاره وټاکله، دا قطعنامه اوس یوازې د لوی جرګې قطعنامه یا پریلیک نه ده، پریکړه لیک نه ده، د افغانستان د دولت او د هر افغان پریکړه لیک. یا د غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمهور رئیس محمد اشرف غني څخه مننه وکړه چې د لوی جرګې په دایرولو سره یې د سولې لاره نوره هم هواره کړه. نوموړي همداراز ویل افغانان د ګاونډیو هیوادونو سره ملګرتیا غواړي، خو هغوی هم باید د سولې پروسې څخه ملاتړ وکړي او له لاسوهنو څخه ډډه وکړي. د لوی مشورتي جرګې مشر ډاکټر عبدالله ویل د جرګې غړو نن تاریخي پریکړه وکړه. ولسمشر غني د روانې میاشتې د اسد په 10مه د اختر له لمانځه وروسته خپله وینا کې د 400 طالب بندیانو د خلاصون او د سولې اړوند د ځینو نورو مسایلو لپاره د لوی مشورتي جرګې د رابللو اعلان وکړ. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی تر راتلونکو 3 ورځو پورې د قطر مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. د چارو یو شمېر کارپوهان د لوی مشورتي جرګې دایرول د حکومت یوه ښه او مناسبه پریکړه کړي او یا د جرګه کې د اکثریتو سیاسونو ګډون په نیک پال نیسي.